هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ډېره موده بعد یو ځلې بیا تاسو سره یم او دا ځل د ډېر یو مختلف فکر سره د مختلف ویډیوګانو سره د مختلف موضوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا ځل مې یو داسې موضوع انتخاب کړې ده چې ډېره زیاته مهمه ده. ډېرو ملګرو غوښتنه کوله او بل دا چې دغه پروسې نه په دغه څو میاشتو کې زه خپله تیر شم، خپله په دغه کاروبار کې په دغه موضوع کې زه دخیل یم. نو زما د 4-5 میاشتو په دغه کې دخیلتوب او دغه کاروبار روانول دا زما لپاره ډېره یو غټه تجربه وه، یو نوې تجربه وه او ومې غوښتل چې دغه تجربه تاسو سره شریکه کړم او تاسو هم په دغه کاروبار کې داخل شئ. بل بیا زه چې کله په دغه جریان کې وم نو ډېرو ملګرو دا غوښتنه وه چې که په دې باندې ویډیو جوړې کړی شي او په دې باندې دلته درسي دغسې ویډیوګانې په یوټیوب باندې راشي نو ډېر ملګري به ترې ګټه واخلي. ځکه په ايمازون باندې، په یوټیوب باندې یا په فیسبوک کې یا بل ځای کې په پښتو کې ویډیوګانې نشته. داسې وړې ویډیوګانې شته چې هغه ډېر عادي او ډېر مختلف موضوعات دي. په اردو کې شته، په انګلیش کې شته، په نورو ژبو کې شته. نو ما وغوښتل چې په دې اړه باندې زه په پښتو کې تاسو تفصیلي ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو ته هغه چې کوم دغه کاروبار کې تاسو ضرورت دی، کوم ټکنیک او هغه ټکنیک زه تاسو ته راوړم. ډېرې تخنیکي ویډیوګانې دي، ډېرې مهمه ویډیوګانې دي. نو دې دپاره زه ايمازون لرنینګ ویډیوز په نوم باندې ما یو دغه سیریز زه شروع کول غواړم. بل د دې ویډیو باندې مخکې تګ نه مخکې په دې باندې خبرې کول نه مخکې زه تاسو ټول نه دغه هیله لرم چې تاسو دغه ویډیو وګورئ، په دې باندې ماته خپل نظر راکړئ چې آیا دغه ویډیوګانې زه مخکې جاري وساتم وې نه ساتم. اولنۍ یو ډېره مهمه پوښتنه زما تاسو نه دا ده، هر کله چې تاسو دغه ویډیو واورېدله فکر پرې وکړئ، بیا تاسو ماته کمنټ کې ویلی شئ. زما تاسو ټول نه هیله ده که هر څوک دغه ویډیو ګوري تاسو خپل حتی که ستاسو دپاره دغه ویډیو دومره مهمه نه یا تاسو نه غواړئ دغه کاروبار کې راشئ او که تاسو غواړئ چې بل څوک دغه کاروبار کې راشي یا دا ویډیوګانې وګوري زده یې کړي یا هغو ته ضروري ده، هغو دپاره تاسو یو کمنټ ماته وکړئ چې آیا زه دا ویډیوګانې مخکې جاري وساتم که ونه ساتم. ځکه چې زموږ دغه یوټیوب چینل چې کوم دی دا خاص کر ما دې دپاره جوړ کړی و چې دې باندې به د فرانسوي ویډیوګانې او دې باندې به هلته د قوانین په اړه باندې هغه ویډیوګانې به هم رواني. فرانسوي خو زه د فرانسوي ژبې درسونه خو زه په هیڅ قیمت نه ودروم، هغه به رواني، هغه به حتمني. ولې دا یو بله موضوع ده چې زه غواړم په دې کې دلته ورایډ کړم. اوس دلته دا پوښتنه هم جوړېدلی شي چې دغه ویډیوګانې ما مطلب دې لپاره زه یو بل چینل هم جوړولی شم او په هغې ځای کې زه دا ویډیوګانې راوړم، خو نه، ځکه زه دلته یو څه حده پورې څه سبسکرایبرز لرم، د هغه ملګري دي چې ډېر وخت ما سره دلته تعقیبوي او دلته دغه ویډیوګانې ګوري. نو که زه چیرې نوی یوټیوب چینل دې لپاره جوړوم نو بیا هلته هغه خلک بیرته راجذب کول کیدای شي وخت ونیسي. اوس دغه کوم خلک چې زما د ویډیوګانې، کوم ملګري زما د ویډیوګانې او زما د یوټیوب چینل تعقیبوي، هغه کولی شي چې دغه خبر یا دغه ویډیوګانې نور ملګرو سره شریک کړي او په دې طریق باندې دغه موږ خپلې ویډیوګانې، خپل غږ او دغه درسي مواد او دغه تخنیکي مواد په اسانۍ سره نورو خلکو او ډېرو خلکو ته ورسو. نو ځکه ما دلته په دغه چینل باندې دغه ویډیوګانې ما جوړول شروع کول غواړم. که تاسو چیرې په دغه اړه باندې هم نظر لرئ نو هغه هم شریکولی شي چې آیا په دې چینل کې صحیح دي که زه ورته بل چینل جوړ کړم. نو اوس راځم، تاسو به پوه شوي چې زما دغه ویډیو د څه په اړه باندې ده یا دغه سیریز چې کوم زه شروع کوم دا د څه په اړه باندې دی. هغه د ايمازون په اړه باندې دی، ايمازون کاروبار په اړه باندې دی. ايمازون څه ته وایي، دغه ايمازون کوم خدمات ورکوي، په دې کې موږ خپل سټور څنګه جوړولی شو، دغه کاروبار څنګه مخکې موږ وړلی شو، دې دپاره آیا د تعلیم یا د درس ضرورت شته نشته، که یې نو چیرې په څومره لیول باندې تاسو ته د تعلیم ضرورت دی، بل دې کې څومره سکوپ دی، یعنی دې کې مطلب څومره پیسه ده یا موږ څومره دغه خپل کاروبار دی کې په مخ وړلی شو، پرمختګ کولو کې څومره چانس دی، دې کې موږ خپل څومره عایدات پیدا کولی شو، څومره روپۍ کې ګټلی شو، څومره وخته پورې موږ دا مخکې وړلی شو، د دې راتلونکې څنګه دی. دا ټول هغه موضوعات دي چې زه به په دې باندې ویډیوګانې تاسو جوړوم. بل تاسو به دې کې خپل سټور څنګه خلاصوئ، هغه سټور به مخکې څنګه وړئ،
او دینه به ګټه څنګه ترلاسه کوئ. او بل خبردار چې د کوم ماډلونه دي هر یو ماډل باندې به تاسو خبره کوم. نو دغه سیریز چې کوم دی دا د ايمازون په اړه باندې دی او زما تاسو ټول نه دا غوښتنه ده چې تاسو خپل هم دا ویډیوګانې وګورئ، زده یې کړئ او دا خپل ملګرو سره شریک کړئ. سمه ده. نو نن زما چې کوم اولنۍ ویډیو دا هغه د دې اړه باندې دا چې ايمازون څه ته ویل کېږي، دا کمپنی د چا ده او چیرې ده او کوم خدمات دوی ورکوي. نو دا زما نن مهم درس دی. اوس په دې کې به زه اکثرا چې کوم تاسو ته تعریفونه در کوم یا کوم تاسو ته یو شی په اړه باندې لیکل کوم یا کوم نوټس در کوم، هغه به طبیعي خبره په انګلیسي کې ده. او هغې وجه دا ده چې ايمازون چې کله تاسو دې کې مخکې ځئ کاروبار کوئ نو تاسو ته به د انګلیش څه نه څه لږ ضرورت وي. او بل د دې چې کوم هغه ټرمینالوجي ده یا طریقې کار دی یا دې کې چې کوم لغاتونه استفاده کېږي یا کوم د ټرمز نه استفاده کېږي هغه ټول په انګلیش کې دي. او دا یو ايمازون چې کوم دی یو امریکایي کمپنی نه، د دې لپاره به دا ښه خبره چې تاسو په انګلیش کې په دې باندې ځان ورسره بلد کړئ او پوه پې شئ. خو دغه ټول زه چې تاسو څومره تشریحات در کوم دا به ټول پښتو کې د دې ټیکنیکس هر څه تاسو لخم، لکه څنګه چې تاسو ما فرانسوي ژبه تشریح کوله، لکه څنګه مې چې قوانین تشریح کول، همداسې به دا هم تاسو تشریح کوم. په دې کې به ویډیوګانې طبیعي خبره لږ غټي ځکه دې کې تشریحات ډېر زیات دي تر څو تاسو پوه شئ. بل تاسو به دې لپاره زړه نه تنګوئ، زړه تنګون به تاسو باید دلته نه وي ځکه دا ډېرې مهمې نقطې دي کې او دې کې باید تاسو تشریح شي، تاسو پوه شئ. نو دې کې ټیکنیکس داسې ټیکنیکس دي چې هغه تاسو کله عملي کوئ، تاسو په کله پوهیږئ، هغه باید تاسو تشریحات درکړلی شي. نو دلته به ویډیوګانې طبیعي خبره لږ غټي، نو تاسو به ورته زړه نه تنګوئ. نو زه اوس راځم چې ايمازون څه ته وایي او دا کمپنی د چا ده او چا جوړه کړې ده او کوم خدمات ورکوي. نو تاسو ته ما دلته واړه داسې سلایډونه جوړ کړي دي، تاسو ته واړه ما تعریفونه لیکلي، ډسکرپشن مې ورته لیکلی تر څو تاسو پوه شئ. نو لکه ما دلته ټایټل ورکړی چې واټ از ايمازون، ايمازون څه شی دی، څه ته وایي. صحیح ده. ايمازون چې کوم دی، ايمازون is an American technology multinational specializing in e-commerce, cloud computing, digital streaming and artificial intelligence. دا ايمازون چې کوم دی دا یو امریکایي ټیکنالوژي کمپنی ده. ملټي نېشنل ټیکنالوژي خو تاسو پوهیږئ. ملټي نېشنل مطلب چې دا په مختلفو ملکونو کې ده. صحیح ده. ملټي نېشنل یعنی کله چې ګوري په انګلیسي کې کله چې مونږه د یو مقامي خبره کوو نو مونږه یو ټرم استعمالو په انګلیسي کې هغې ته وایي لوکل، چې د یو خاص منطقې په اړه کله خبره کوو. صحیح ده. کله چې موږ د ټول قوم په اړه خبره کوو بیا نېشنل استعمالو. کله چې بیا موږ د ډېر قومونو باندې یا ډېر ملکونو هیوادونو خبره کوو نو بیا موږ ملټي نېشنل. نو ملټي نېشنل ویل کېږي چې په ډېرو هیوادونو کې یو کمپنی بیس دي، هغه یې په ډېرو هیوادونو کې هغې دفاتر یې شاخونه یې، نو بیا هغې کمپني ته موږ ملټي نېشنل کمپني وایي. سپیشلایز ده دا په ای کامرس. ای کامرس هغه یو لفظ دی، هغه یو ټرم دی چې دینه بعد بس تاسو دې سره سروکاري. ای کامرس خو دغه ته ویل کېږي کاروبار ته. صحیح ده. بزنس ته، تجارت ته. ای کامرس یعنی آنلاین کاروبار، آنلاین تجارت. صحیح ده. آنلاین تاسو د خرید او فروخت چې کله تاسو کوئ نو د په ای کامرس کې راځي. دې ته ای کامرس ویل کېږي، آنلاین یعنی ډیجیټل. صحیح ده. نو ايمازون چې کوم دی دا هم ټول آنلاین دی. تاسو به دغه کاروبار ټول آنلاین به سټور جوړوئ، آنلاین به تاسو توکي اخلئ او آنلاین به خرڅوئ. نو دا په ای کامرس کې راځي. نو هغه هر کاروبار چې کوم آنلاین کېږي هغه په ای کامرس کې راځي. نو ايمازون چې کوم دی دا یو هغه ملټي نېشنل کمپنی ده، ټیکنالوژي کمپنی ده چې کوم په ای کامرس کې ماهران دي، سپیشلایز دي، دوی په ای کامرس کې کار کوي. دوی په ای کامرس کې هم کار کوي، په آنلاین کاروبار کې. بل کلاود کمپیوټینګ. کلاود کمپیوټینګ تاسو دلته هیڅ سره سروکار نه دی، خو ايمازون په خدماتو کې دا راځي، دوی په کارونو کې دا راځي. دې لپاره بیرته زه لږ سرسري تشریح کوم، تاسو په همدلته دومره ځان پوه کړئ. کلاود کمپیوټینګ هغه یو کمپیوټینګ دی چې په دې په ذریعه باندې تاسو یو چاته ډیټابیس هر څه چې کوم آنلاین خدمات هغه تاسو آنلاین چاته ورکولی شئ، نو ته کلاود کمپیوټینګ وایي. ايمازون هغه کمپنی ده چې دوی ای کامرس کوي، ورسره دوی لکه نتورکینګ آنلاین خلکو ته جوړوي، ډیټابیس وغیره دا جوړوي.
اوس که یو ډیټابیس جوړې د لپاره ستا سره ډیر ریسورسز پکار دي، تاسو سره ډیر سامان او ډیر تاسو سره د هغې دپاره ریسورسز ځای او هغومره پیسه او هغومره شیونه پکار دي یا ځای پکار دی یا ډیر شیونه پکار لري. خو که تاسو چېرته ایمازون نه واخلئ او هغې ته تاسو روپۍ ورکوئ نو هغه هر څه به هغوی تاسو له آنلاین درکړي. دې ته وایي کلاود کمپیوټینګ. نو ایمازون چې کوم دی دا ای کامرس هم کوي، کلاود کمپیوټینګ خدمات هم ورکوي. دې نه علاوه ډیجیټل سټریمینګ، دوی ډیجیټل سټریمینګ ویل کېږي لکه څنګه چې نیټفلکس یو کمپنی ده هغه د ډیجیټل سټریمینګ ده، یعنی آنلاین فلمونه یا ډرامې یا هغه پروګرامونه چې هغه تاسو په یوټیوب باندې په مفت نه شئ کتلی نو هغه تاسو ایمازون نه هم کتلی شئ. لکه نیټفلکس په شانې دوی دغه خدمات دوی هم ورکوي. نو دوی خپل دی چې هغه په ایمازون پرایم کې راځي، هغه وروسته بل سلایډ کې راځي، ایمازون پرایم باندې زه خبره کوم. دې نه علاوه ان آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ځیرکتیا، ډېرو ملګرو به دا اورېدلی آرټیفیشل انټیلیجنس. نو مصنوعي ځیرکتیا ورته پښتو کې ویلی کېږي. نو ایمازون هغه یو امریکایي کمپنی ده چې دوی ای کامرس خدمات ورکوي، کلاود کمپیوټینګ ورکوي، ډیجیټل سټریمینګ ورکوي، آرټیفیشل انټیلیجنس ورکوي. خو په دې کې چې کوم به موږ او تاسو په کوم باندې خبره کوو او کوم موږ او تاسو د کوم څه په داخل کې مخکې ځو هغه ای کامرس دی. په ای کامرس دغه زموږ او ستاسو موضوع ده او په دې کې باید دغه ستاسو په ذهن کې چې که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې ایمازون څه شی دی، تاسو که دغه ټول نور باندې نه پوهېږي دومره ورته ویلی شي چې دا هغه کمپني ده چې کوم د ای کامرس خدمات ورکوي. دې کې دا یو د ای کامرس ماهره کمپنی ده. صحیح ده. مخکې یو بل سلایډ هم دی، هغه دا دی چې دا کمپنی کله جوړه شوې او چا جوړه کړې. This company was founded in 1994 by Jeff Bezos. دا کمپنی په 1994 کې جیف بیزو په نوم باندې یو کس دی هغه جوړه کړې وه. صحیح ده. او دا کمپنی اوس هم د هغه ده. جیف بیزو تاسو نوم یې سرچ کولی شئ، تاسو د پاړه هلته ویلی شئ چې څوک او څنګه دی. خو دومره تاسو دا زده کړئ چې دا کمپنی دا یو امریکایي کمپنی ده او دا په ای کامرس کې دوی خدمات ورکوي. که هغه نور خدمات تاسو نه شئ ویلی، بل دا دی چې دا په 1994 کې جوړه شوې او جیف بیزو په نوم باندې د دې مالک دی او دا جوړه کړې ده. صحیح ده. Amazon is one of the largest online retailers in the world. Amazon چې کوم دی دا په دنیا کې آنلاین د ټول نه غټ پرچون پلورونکی یو کمپنی ده. په دنیا کې دا ټول نه غټ آنلاین پرچون پلورونکی کمپنی ده. Which is offering a range of products ranging from books and music to furniture and clothing. دا هغه کمپنی دا آنلاین یو پرچون پلورونکی کمپنی دا چې کوم موږ تاسو ته مختلف تولیداتو کې دوی پرچون پلوري، لکه مثال د کتابونو نه واخله، میوزیک، د فرنیچر نه واخله تر د کالو پورې هر څه. اوس خو دې کې ډېر زیات څه دي چې څه ستاسو ذهن کې راځي هر څه تاسو په ایمازون باندې پیدا کولی شئ. خو په سر کې دوی په کتابونو کې شروعات اخیستې او په میوزیک کې او هغې نه بعد بیا همداسې فرنیچر او کالي، کلاثنګ او داسې نور شیونه د کور چې څومره د کچن کې چې تاسو څومره سامان په کار دی او چې څه ستاسو ذهن کې راځي دا ټول تاسو په آنلاین اوس په ایمازون باندې تاسو اخیستلی شئ، خرڅولی شئ، کتلی شئ. صحیح ده. نو که تاسو نو څوک پوښتنه وکړي چې ایمازون څه ته ویلی کېږي، ایمازون یو امریکایي کمپنی ده د جیف بیزو په نوم باندې یو کس دی چې هغه دا په 1994 کې دغه کمپنی شروع کړې وه او دا یو ای کامرس کمپنی ده چې په دې کې تاسو هر څه آنلاین اخیستلی شي. دا په دنیا کې ټول لارجست غټه آنلاین کمپنی ده. صحیح ده. یو بل سلایډ هم شته. دې نه علاوه it also offers services like Amazon Prime. دا مختلف دې نه علاوه مختلف نور خدمات هم ورکوي، لکه یو د دوی دی چې ایمازون پرایم په نوم باندې. دا څه کوي ایمازون پرایم څه کوي؟ which offers unlimited streaming access to movies and TV shows as well as free 2-day shipping on millions of items. ایمازون پرایم دا د دوی یو د دوی په کمپنۍ کې یو پیکیج دی، یو خدمات دی، یو د دوی یو بل پروډکټ دی چې ته به دې کې ځان رجسټر کې، لکه څنګه چې ما تاسو نیټفلکس مثال درکو، نیټفلکس په شاني. صحیح ده. دا تاسو له څه درکوي، دا هر کله چې دې کې رجسټر شي تاله مطلب ته په دې کې فلمونه کتلی شي، هغه فلمونه چې کوم مفته په یوټیوب یا په بل ځای کې نشته، کوم پیسې غواړي، او ټي وي شوګانې، مختلف فلمونه، مختلف سیریزونه په دې کې کتلی شي. او هر کله چې ته د ایمازون کې به ته ممبرشپ اخلي، غړیتوب اخلي، هلکه کله چې ته دې غړی شوې ته خو به یو
هر قسمه موویز به ته هلته کتلی شي ځکه به دا تا باندې میاشتې فیس اخلي نټفلکس په شانې یا د ټي وي شوګانې یا هلته چې کوم سیریزونه دي هغه به ته کتلی شي هغه که هالیوډ دي که بالیوډ دي که انډین دي که پاکستاني دي که هر یو دي که دلته اروپایي دي چې کوم په دغه پلیټفارمونو باندې دي لکه هغه مفتا پلیټفارم باندې لکه یوټیوب یا فیسبوک باندې ته نشي کتلی یا په ویب سایټونو باندې نو هغه بیا هغه به ته په امیزون پرایم کې کتلی شي دې نه علاوه هر کله چې ته د امیزون غړی شوې نو دوی تعالی په ډیرو شیانو باندې لکه میلیونز یعنی میلیونو نورو شیانو باندې هغه ته آنلاین اخلي هغه به تعالی په 2 ورځو کې مفته شپمنټ کوي اوس که چیرې یو کس دی هغه په امیزون کې یو اکاونټ لري مفته اکاونټ او هغه امیزون کې یو شی واخیستل مثال یو موبایل واخیستو یا ګوشکیان واخیستو یا کتاب واخیستو نو هغه شپمنټ خپل بیا بیل روپۍ دی هغه به ورکوي هر څو چې مطلب شپږ 3 4 5 اولې که ته چېرته د امیزون پرایم غړیتوب واخلې ځکه دا تا نه میاشتې روپۍ اخلي د خدماتو ته به اوس په نټفلکس کې که ته غړیتوب واخلې نو میاشتې 10 شاشل یا 50 شرط چې ته روپۍ ورکې هغې کې به ته صرف فلمونه او دا ګورې په امیزون پرایم کې به ته فلمونه هم ګورې ورسره که ته نور شي نه چې اخلي به تعالی مفتا په 2 ورځو کې به تا ته راځي اوس که په امیزون کې ته مفتا هغه مفتا چې کوم ستا اکاونټ هغه کې ته شی واخلي کې دې یو شی تعالی په 2 ورځو کې راورسي کې دې تعالی په 4 کې راوځي کې دې تعالی په 2 کې راشي لکه هغه موقعیت او غزه او دغه سره تعلق لري کې دې تعالی په 2 ورځو راشي ولی هر کله چې ته د امیزون پرایم غړیتوب واخلي دا به تعالی په 2 ورځو کې راځي دا دغه ګټه ده امیزون پرایم صحیح ده د امیزون پرایم چې کوم دی دا دوی یو بیل یو سرویس ته خدمات ته چې دا دلته دوی خلکو ته ورکوي نو دا د امیزون په اړه باندې یو تاسو ته ما یو تعریفي یو ویډیو جوړ کړ چې امیزون څه ته ویل کیږي څه کار کوي او چا جوړ کړي او کله جوړ شوی دا نو دا صرف تاسو هغه په دې شروعات کې ما خلاصولو لپاره ما دا ویډیو جوړ کړ پراتلون کې بس داسې ویډیوګان جوړوم چې تاسو باندې کې څنګه سٹور خلاصوي څنګه خپل کاروبار شروع کوي تاسو څه پکار دی بل امیزون داسې نه دی چې تاسو په یوټیوب کې تاسو څومره هم وګرځئ تاسو به داسې مواد پیدا نه کړئ هغه ټیکنیک چې هغه تاسو خپل کاروبار شروع کړئ ول ان شاء الله زما دا تاسو رواده راځه تاسو هغه ټیکنیک خیم شته دی مطلب دلته ډیر داسې خلک شته چې هغه امیزون کې کاروبار کوي ښه مشهور خلک دي ښه تکړه خلک دي خو هغه تاسو نه دغه پیسې غواړي دا کوم ویډیوګانې کوم ټیکنیک چې تاسو هغه خي هغه تاسو ته هغه پیسې غواړي ولې زه به تاسو نه په دې بدل کې 100 روپۍ نه غواړم او زه به دغه ان شاء الله زما تاسو رواده ده چې زه به دغه ټول هغه ټیکنیک چې کم د پاره ما پیسې ورکړي دي یا کم ما په داسې طریقو زده کړي چې هغه مفته نه نو هغه به تاسو ته مفته راوړم او زه به تاسو په هغه باندې ویډیوګانې جوړوم یو ځلې بیا زه دا خبره تکراروم چې تاسو دغه ویډیو ګورئ او بیا ماته حتما زه تاسو کمنټونه ماته ډیر ضروری چې آیا زه په دې باندې مخکې ویډیوګانې جوړې کوم او که جوړې نه کړم آیا تاسو د دې ضرورت شته او که نشته زه په راتلونکي کې په دې باندې خبره کوم چې امیزون ولې موږ دغه ای کامرس کاروبار شروع کړو ځکه تاسو دلته ټول ژوند کوئ په اروپا کې یا مطلب تاسو د خپل هیواد نه بیرون یا په هیواد کې دنه هر ځای تاسو کاروبار کوئ اوس داسې یو موږ تاسو داسې یو حالت سره مخ یو چې په تنخواه باندې یا په معمولی تاسو کوم عایدات د باغې منن سبا ژوند نه کیږي یو خو بس منګه عایدات راشي بل دار چې دا تاسو ته ازادي درد کوي مطلب که تاسو امیزون سٹور وچلئ تاسو په ډیر غټ مقدار باندې تاسو پیسې ګټلی شئ تاسو رلته وړاندې ډیر مثالونه تاسو بلیدلی خلک چې هغه دینه څومره پیسې ګټي زه نمونه ناخلم خو ډیر داسې خلک دي په غټه سطح هغه د دې انلاین د ای کامرس نه پیسې ګټي تاسو په کور کې ناسي نه تاسو دلته هر کله چې تاسو په مالي ډول باندې دغه امیزون تاسو له خود مختاری درکې تاسو له ازادي درکې که تاسو ای کامرس په دغه امیزون کاروبار کې کامیاب شئ تاسو به د بل سره کار کول نه تاسو خلاص شئ بل تاسو به دومره مقدار پیسې وګټئ چې تاسو چیرته په تنخواه باندې په اروپا کې په یو ځای کې کار کوئ تاسو څومره چې په کال کې ګټئ دا بدل تاسو په ورځ کې ګټلی شئ نو دې لپاره باید دغه ای کامرس طرف ته موږ راشو دغه لپاره تاسو یو کمپیوټر پکار دی انټرنیټ پکار دی بس نور تاسو کور کې کینئ او تاسو باید هغه ټیکنیک زده کړئ چې دغه کاروبار څنګه شروع کړئ د کې دومره د سرمایه گذاري ضرورت نشته دی نو زه په دې ټول باندې د خیره ویډیوګانې جوړو او دغه ټول خبره تاسو په نظر کې ونیسئ او بیا ماته کمنټونه وکړئ چې په دې باندې زه په راتلونکي ویډیوګانې جوړې کوم او جوړې نه کوم بل دا چې په دې یوټیوب چینل کې جوړې کوم که بل یوټیوب چینل جوړ کوم نو دا دوه مهمه پوښتنې دي هر کله چې ما تاسو هغه فیډبیک واخیستو تاسو هغه رائے مې واخیسته غنه بعد بیا زه فیصله وکم
نو مننه ملګرو، ویډیو هم دومره وه او په راتلونکي به انشاءالله ډېر ژر تاسو نورې درسي او تخنیکي ویډیوګانې وګورئ. ښه وخت درته غواړم. په مخه